تقریبا 1000 کاله وړاندې په نړۍ کې یو نوی نړیوال نظم رامنځته شو. د دې نظم پیل د فلسطین څخه په یوه خونړي جنګ وشو، په کوم کې چې عیسویان د مسلمانانو سره جنګېدل. په هغه وخت کې مسلمانانو دومره تخنیکي او مسلکي پوهه لرله چې تر اروپایانو په ځلونو مخکې وه. د بیلګې په ډول دوی په هغه وخت کې د شی څخه کار اخیست. د ساعت استعمال هر ځای و. د صلیبي جګړو په دوران کې عیسویانو د مسلمانانو څخه په لویه کچه د ساینسي کتابونو غلا وکړل او کلیسا د مسلمانانو دې پرمختګ ته د شیطان کار وویل. ان د مسلمانانو طبي علم ته یې هم په کرکه کتل. د کلیساو مشرانو همدا طبي علم څو پیړۍ پټ وساته، ان تر اوسه یې هم پټ کړی دی. په کال 1180 کې د مسلمانانو او عیسویانو جنګونه خپل وروستي حد ته ورسېدل. د اسلام ستر لښکر سره راټولیږي او د عیسویانو سره د یوې پرېکنده جګړې دپاره تیاری نیسي. د دوی مشري یو ډیر پیاوړی قومندان سلطان صلاح الدین ایوبي کوي. دی پوهیږي چې بریا یوازې د جګړې او قوي ایمان پر مټ نه ترلاسه کیږي، بلکې تاکتیک، ساینس او علم ته هم پکې اړتیا ده. او دا ډول فکر د هغه وخت د ټولو اسلامي مشرانو و. د نوي دین ساینس ته پرمختګ ورکړ چې په مټي مختلف هغه خلک وروزل چې په دې برخه کې شوق لرلو. یو بزګر یا یو څاروان هم کولای شوی چې ساینس وشي. konnte auch Wissenschaftler werden. Ein Kameltreiber auch. مسلمان جنګیالي هم خورا تجربه ناکه وه. پر خپله وړتیا یې باور و او دومره زړور و چې په یوازې د صلیبیانو د پوره لښکر سره جنګېدل. مسلمانانو په جګړه کې د تاکتیک څخه کار اخیست، خو کفارو بیا یوازې د خپل صف پر منظموالي او پر خپلو مذهبي افواهاتو تکیه کړې وه. د دوی مشرانو به دوی ته د بې رحمه جګړې او په وچ زور د جګړې د ګټلو امر کاوه. دا ته څه شی کوې؟ ته راکه دغسې کېږي. د همدې سخت چلن په سبب دوی پر بیت المقدس یا فلسطین حاکم وو. او دا ښار یې د 100 کالو راهیسې قبضه کړی و. د بیت المقدس مځکه د مسلمانانو او هم د عیسویانو دپاره مقدسه ده. په قرآن کریم کې راغلي چې آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم د همدې ځای اسمانونو ته پورته سو. او د عیسویانو په بایبل کې هم راغلي چې عیسی علیه السلام په همدې ښار کې پر صلیب راوځړول سو او د لې شخ دی. د دې ښار سره د دواړو جنګېدونکو ډلو مذهبي تړاو د دې سبب سو چې په دې ښار کې پیړۍ پیړۍ جنګونه وسول. د 1180 کال د جولای په پیل کې 2 ستر ځواکونه سره مخ په مخ سول. کفار د خپلو کلاو په مخ کې ځای پر ځای وه او مسلمانان تبریز ته نږدې د ګلالې سیند غاړه ونیول او د دواړو ترمنځ سخته جګړه د هاتین په سیمه کې پیل سول. هغه وخت چې پوځیانو د جګړې لپاره آمادګي نیول، مسلمانو ساینس پوهانو پر خپل ټکنالوژیکي پرمختګ چټک کار کاوه. زما نوم ابن العتیه دی، د ښاغلي بهادین شاګرد چې دی زموږ د وخت یو ستر مسلمان عالم دی. زه باید پوه سم چې په دې بحث کې څه دي. اوس لا استاد نسته، زه به وګورم چې دا څه دي. صبر وکړه زویه. اوه، دی راغلی. ده راته وویل چې دا زه نسم خلاصولی، ان په کلي هم نه. دا یو نوی ماډل قلف دی او دا هغه څوک خلاصولی سي چې دغه څرخونه پر مناسب ځای ودروي. زه نه پوهېږم چې دا بیا د څه شي دپاره دی. په 12مه پیړۍ کې مسلمان عالم الګساغي څو ماشینونه جوړ کړل چې په هغو کې د نړۍ لومړی د تجرۍ قلف هم و چې 4 قلفونه یې سره یو ځای کړي وه چې پر هر یوه توري نوشته وه او هر چا نسو کولی چې خلاص یې کړي. دا قلف بکس ته ورلویږي او بیا بکس قلفیږي. دا قلف د 1200 میلادي کال د کتاب د ډیزاین مطابق اوس جوړ شوی چې هیڅ کلي ته اړتیا نه لري.
د دې قلب د خلاصولو دپاره یوازې باید د کوډ توري په یاد ولري. Die richtige Kombination gefunden hat. کله چې هغه توري سره یو ځای کړي د پیچ غاښونو په داخليګاه کې راځي او پکښې ښکته کېږي. Können in die Nut einfahren, sodass sich der Deckel öffnen lässt. او وروسته دا سر خلاصېږي. بیا نو سر ورڅخه پورته کولی شي. Abnehmen. ښه نو دا داسې خلاصېږي. ما تر اوسه داسې یو شی نه دی خلاص کړی. نو اوس دا راته ووایه چې په دې بکس کې څه دي؟ او کتاب دی پکښې؟ نو دا ولې دونه ارزښتناکه دی چې په داسې بکس کې دی ایښی دی؟ دا د اسلامي امت یوه ستره خزانه ده. دا د ساینس کتاب دی. دی اوس ما ته دا تشریح کوي چې په دې کتاب کې د مسلمانانو د کلتور په اړه معلومات راغونډ سوي دي چې دا به موږ تر بریاو پورې ورسوي. په دې کې د مسلمانانو هغه اختراعات او ساینسي پرمختګ لیکلی چې چا تر اوسه لیدلی هم نه دی. Was den Wissenschaften förderlich war, څه چې موږ ته اوس معلومه ده هغه دا دی چې ساینسي علم د دې لپاره کېدی چې په مټ یې اسلام خلکو ته وپېژندل سي او د همدې لارې د مسلمانانو عقیده په سم ډول تفسیر سي. Islam zu größerer Geltung zu verhelfen, um den muslimischen Glauben richtig auszuleben. د همدې تخنیکي شوق په مټ مسلمان ساینسپوهان په دې وتوانېدل چې د نورو توکو ترڅنګ ساعت هم جوړ کړي. دا په 12مه پیړۍ کې د الجزایري په مټ جوړ سوی د اوبو ساعت دی. دا د پخواني د ریګو د ساعت یو پرمختللی ډول دی چې د ریګ پر ځای په اوبو چلیږي. اوبه د لوړ لوښي څخه کښته لوښي ته راځي. په لوړ لوښي کې یو تخته غوندې آله ده چې د اوبو د لږېدو سره کښته کېږي او د یو تار په مټ لوړ د ارغړیو میکانیزم پر حرکت راولي او په همدې ډول د ساعت پر سر د سړي په لاس کې لکړه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او د ساعت پر چت د لیکو په مرسته انسان پوهیږي چې د ساعت د شروع څخه څومره وخت تیر سوی دی. دا ارزښتناکه ماشین یوازې د وخت اندازه کولو دپاره نه و. ساعت د اسلام د حاکمیت په دور کې جوړ سوی ترڅو د یوې خوا د لمانځه وخت ورباندې معلوم کړل سي، د خدای عبادت په سم ډول وکړي او بل خوا دا د نمایش دپاره هم و. یعنې دا ډول ساعتونه که څه هم اوس یو وخت تیر سوی خو په هغه وخت کې د ښه ژوند او نمایش یوه نښه او وسیله هم و. Die Berichte waren sehr prunkvoll ausgeschmückt. دا پرمختګونه یوازې د انجنیری په برخه کې نه و. اسلامي څېړونکو دا ثابته کړې وه چې دوی د خپل دور مخکشان وو. ښاغلی بهادین زه د خپل مرستیال په توګه ټاکلی یم او شاید تر ده وروسته یې ځای ناستی سم. نو په همدې خاطر زه باید د دې کتاب څخه د خپلو نیکهګانو د لاسته راوړنو په اړه ډېره زده کړه وکړم. Was ist das für ein Stein? دا څه ډول ډبره ده؟ ما دا ډول شی تر اوسه نه دی لیدلی. دا خو د انسان د سترګو دید زیاتوي. زه خبر یم چې یونانیان کلونه وړاندې په دې پوهېدلي چې سترګه څه ډول کار کوي. مسلمان ډاکټر الهیثم په 11مه پیړۍ کې د یونانیانو دا علم نور هم مطالعه کړ او دا یې کشف کړه چې یوه ګرده هنداره کولی سي یو شی غټ وښیي او د سترګې دید پیاوړی کړي. دا ډیره عجیبه ده چې زموږ ساینسپوهان د نورو څېړونکو په پرتله څومره پرمختللي دي، خو بیا هم دې پرمختګ زموږ د جنګیالیو سره څه مرسته نه ده کړې. زه هم د خپل استاد څخه همدا پوښتنه کوم چې ولې موږ نه یو توانېدلي چې ټول کفار مات کړو. Die Franken in einer entscheidenden Schlacht zu besiegen. دا جواب راکړ چې د دې یو دلیل د مسلمانانو د یووالي نشتون دی. په لمنځي جګړو دې ته نه دي پرېښي چې یو ستر او پیاوړی ځواک جوړ کړي. خو دغه شرایط د سلطان صلاح الدین تر مشرۍ لاندې بدل سول. دی په دې وتوانېدی چې مسلمانان سره یو ځای کړي او د 10,000 مجاهدینو یو فوج جوړ کړي. ښاغلی استاد د جګړې تکتیک هم راته تشریح کوي. دی په دې پوه سوی و چې که موږ د خپل قوت څخه کار واخلو او دښمن وغولوو نو بریالي کېدلی سو. د مسلمانانو په لښکر کې تر ټولو اغېزناکه جنګیالي غش ویشتونکي وه. د دوی سره به د غشو او لیندو ترڅنګ ویشتونکي چړې یا کوچنۍ نیزې هم وې چې په لاس جګړه کې به یې هم او د لیر څخه به یې هم کار ورڅخه اخیستی.
اکثر غشي وشتونکي به پر غونډیو جنګېدل چې په دې ډول به یې د مخامخ جګړې څخه ځان لرې ساته او د لرې څخه به یې گزار کاوه. د جګړې په وخت کې به یې حتما یو پناه پیدا کول او د هغه ځای څخه به یې پر دشمن د غشو او چړو باران کاوه. Die Kreuzritter dagegen sind besonders für den Nahkampf ausgebildet. Sie sind بلخوا د کفارو سره به خولۍ لرونکي زغرې ډال او تورې وې. د دوی ستر کمزوري دا وه چې حرکت یې قرار و، ځکه چې د دوی سامانونه تر 40 کیلو پورې وه او د چټک حرکت کوونکو سره په جګړه کې یې دوی ژر ستړي کول. flexible Gegner reagieren müssen. خو یو په یو جګړه کې د دوی ماته ستونزمنه وه، یعنی تقریبا ناممکنه وه. زه خو ډېر ډارېږم موږ به ونه توانېږو چې بریا ځینې ترلاسه کړو. ausspielen können. دا خو جنگي ماشینونه دي. موږ یې باید وګټو، باید وګټو. د هاتین غزا چې د 1980 د جولای پر 5 ترسره سول دا ډول ښکارېدل. یوې خواته د مسلمانانو او بلې خواته د کافرانو پوځ دی. Auf der muslimischen 30.000. د مسلمانانو پیاده د دوی د پوځ زړه دي او غش وشتونکي پر اړخ ځای پر ځای سوي دي. کفار د دشمن سره د مخ کېدو په وخت کې پر خپل یو ځایي پوځي جوړښت او یو موټی قوت ډېر تکیه کوي چې اشراف یې ټول په منځ کې جنګیږي. Während die Heerscharen in der Mitte aufeinander prallen, مسلمانو غشي وشتونکو دوی محاصره کړل او د غشو باران یې پر جوړ کړ. Pfeilhagel ein. Auf diese Taktik sind die خو کفار دې ډول تاکتیک ته اماده نه وه. د محاصرې په ماتولو کې ناکام سول، ژر ستړي سول او جګړه یې بایلل. verlieren die Schlacht. په هاتین کې تر ماتې وروسته صلیبیانو بیت المقدس ته لاس ورکړ. پوځونه یې له منځه ولاړل چې په داسې حالت کې ورته د بیت المقدس ساتل ناممکنه وه. Ist nicht mehr möglich. او په دې سره سلطان صلاح الدین ایوبي په دې وتوانېدی چې پر بیت المقدس د صلیبیانو 100 کلنه سلطه پای ته ورسوي. د په بیت المقدس او شاوخوا سیمو کې اوسېدونکو صلیبیانو ته اجازه ورکړل چې سلامت د دې ځایه ووځي. د صلاح الدین د ډیپلوماټیکو تجربو په برکت د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ د صلح تړون وسو، خو دا تړون واتیکان ته د موندلو نه و. 14 پاپ ګروګري د بیت المقدس په بایللو ډیر خفه و او د ژر تر ژره بیرته نیولو غوښتنه یې کول. د اروپا ځواکمن امپراتوران او پادشاهان امر کړل چې د دریم صلیبي جنگ آمادګي ونیسي. د اروپایي پادشاهانو څخه ریچارډ اول چې د انګلند پادشاه و دې امر ته غاړه ټیټه کړل. د زړورتیا په خاطر به یې دته د زمري زړه لرونکی ویل. په صلیبي جګړو کې د جرمني د امپراتور فریدریک باربروس تر مرګ وروسته په 1190 کې د ایټالیې په سفر راووتی. nach Süditalien auf. ریچارډ هم غوښتل د فلسطین په قضیه کې خپل نوم وځلوي. د سمندري پوځ کښتۍ د سیسلي څخه د 1191 کال په پسرلي کې را روانې سوې او اکون ښار ته په اپریل میاشت کې ورسېدل. دا ښار په 1180 کال کې وروسته تر هغه د مسلمانانو تر واک لاندې راغی چې په صلیبي جګړو کې صلیبیانو ماته وخوړل. تر څو میاشتې محاصرې وروسته ریچارډ وتوانېد چې کلاو ته ورننوځي. د په ښار کې پر مسلمانانو ډول ډول ظلمونه او د هغوی ټول وژنې یې وکړې. 3,000 مسلمانان یې یرغمل ونیول او د سلطان صلاح الدین څخه یې د دوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړل. د ښار د نیولو او د بدیانو حال صلاح الدین ته راورسېدی.
ده د بیت المقدس د ښار دفاع قوي کول ډیر اړینه وبلل. ښاغلیه، تاسو په څه بوخت یاست؟ سلطان زما استاد او نورو ملګرو ته امر وکړ چې په زیاته اندازه یو ډول د یوناني اور په نامه مایعات جوړ کړو. دې ته ځکه دغه نوم ورکول سوی چې ویل کېږي دا لومړی په یونان کې جوړ او وکارول سول. Muslime haben in erster Linie die Wissenschaften, die مسلمانان لومړی هغه څوک وو چې د نورو کلتورونو ساينس او علم په خپل ګټه وکاروه، چې په لویه کچه د یونانیانو، پارسیانو، بابلیانو علم او کلتور وو، او په دې وروستیو کې د هندیانو علم هم ورسره ملګری سو. خو دا درې عمده کلتورونه ول. Also diese drei Kulturkreise, die sind Hauptquellen der arabischen Wissenschaften. Das Gemisch entzündet sich sehr schnell. دا محلول چې د خټو په منګیو کې لویږي خورا ژر ور اخلي. کله چې یې ورسره لګېدلې ټوکر ته اور ورواچول سي، تر هغه وروسته پر دشمن ورغورځول کېږي. Wehe dem, der davon getroffen wird. Der Pyrotechniker Pitt Rotter د بارودو ساينسپو پیټ روټر دا راښيي چې د بارودو یا محلول څه ډول کار کاوه. په دې ځای کې دا محلول د خټو په یو ګرنیټ یا منګي کې اچوي. دا محلول او دا ګرنیټ جوړول د عربو مسلمانانو د منځنیو پیړیو د کتابونو څخه زده کړي. په دې کې نفت لاین یا پټرولیم، سالپیتا او سلفر د سون توکو په حیث کارول شوي دي. اوس به یې وازمویو. Es funktioniert. دا محلول ډیر تیز وراخي. د دې محلول د اور ګټه دا و چې مړ کول یې ډیر سخت و. په اوبو خو هیڅ کله نه مړ کیږي. یوازې په ریګ یې مړ کول امکان لري. داسې دی چې هر ځای خو اوبو ته لاسرسی هم ناشونی و. نو دا ناممکنه و چې د دې اور دې وژل سوی وای. هغه وخت چې د صلاح الدین ځواکونو د بیت المقدس د دفاع تیاری کول، صلاح الدین د یوې سختې پریکړې سره مخ و. د اکون په ښار کې چیرې چې ریچارډ 3000 مسلمانان بندیان کړي وو، حالات ډیر نازک وو، چې په همدې خاطر دی ډیر اندېښمن و. د یوې خوا د خپلو مسلمانانو بندیانو په اړه اندېښمن و، او د بلې خوا یې نه غوښتل د پیسو په ورکولو ریچارډ نور هم قوي کړي. نو یې د پیسو ورکول رد کړل او د بیت المقدس پر لور د ریچارډ د راتګ آمادګي پیل کړه. ښاغلي بهادین ماته د کفارو سره د هغه وخت د جهاد یوه بل وسله هم راوښودل. دا تور بارود دی چې د ده په وینا د دې اور تر منګیو لا زیات خطرناک دی. نو دا اوس دومره خطرناک دی؟ زما خو باور نه کیږي. او دا خو توا د دوژخ څخه راغلی دي. نو دا یې د کفارو پر وړاندې څه ډول کارول؟ استاده، د دې سره باید ډېر احتیاط وسي. استاد ما ته وویل چې د داسې یوه وسله جوړه کړې چې د دې بارودو په مرسته الوزي. دا د اور غشي دي چې کفار به یې د لاس په لاس جنګ څخه د مخنیوي په خاطر د لیرې څخه په ویشتل. پیټ روټر د منځنیو پیړیو دا وسله هم تجربه کوي. دا د عثماني خلافت د وخت توغندی ده. دا به د تورو بارودو ډک کړ او د دې بارودو په مټ به د لیرې ځای څخه پر کفارو وارول. اصلي توغندۍ تر دې ډیرې غټې وې چې د فلزاتو څخه به جوړې وې او خورا بدرنې هم وې. نو زما په فکر ډیر الوت یې نسو کولی. اوس یې موږ ګورو چې دغه هېواد تر کومه ځایه تللی سي. دا امتحاني توغندۍ والوته، خو الوت یې ډیر کمزوری دی. Eher schlechte Flugeigenschaften. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche, ähnlich wie bei den Feuerwehren. جوړ یې کټ مټ د هغه سورانکو په څیر دی چې موږ یې د خوشحالیو په وخت کې کاروو. یو د راکټ بدنه ده چې د تورو باروتو څخه ډکه ده. په پای کې یو کوچنی سوری دی چې اور په چټکۍ ورڅخه راوځي او توغندۍ الوزي. بل پکښې یو پیوز دی چې په مټ یې موږ مخکې اور واچوه. بل یې دا لکړه ده چې په مټ یې توغندۍ پر یو لور سیده کېږي. بې له لکړې ډېر الوت نسي کولی او شاید بیرته د لیرې راولویږي. د عثماني خلافت توغندۍ همدا ډول وې. دا به خورا درنې وې او زما په اند دومره ډېر الوت یې نسو کولی.
د توغندیو ترڅنګ مسلمانانو انجنیرانو په 14مه پیړۍ کې خپل ټانګونه هم جوړ کړي وو چې د کلاو دروازې او دیوالونه یې ورباندې نړول. په دې ټانګ کې ناست مجاهدین به د توغندي او غشو ویشتونکو لخوا د حمله کوونکو څخه ساتل کېدل. د دې ډول وسلو سره بیا هم صلاح الدین ونه توانید چې په اکون کې خپل بندیان خوشي کړي او د پیسو د نه ورکړې په وجه هلته یوه بله ټولوژنه هم ترسره سول. د 3000 بېګناه بندي مسلمانانو، ښځو او ماشومانو تر وژلو وروسته ریچارډ اراده وکړل چې په بیت المقدس کې پر صلاح الدین حمله وکړي. د ښار د دروازې څخه 2 کیلومتره لرې یې واړول، خو ریچارډ ناروغ سو. د ډاکټر څه نسوای کولی، نو یې طمع وختل. دا د صلیبي جګړو د یو مسلمان ډاکټر کیسه ده چې د یو عیسوي ډاکټر کار یې د نږدې لیدلی و. په اصل کې دی د صلیبیانو یو قلا ته غوښتل سوی و، ځکه هلته ناروغۍ خورا ډېرې سوي وې. هلته د یوې ښځې مرګ ولید چې په روحي ناروغۍ اخته وه. عیسویانو یو وریښتان ورخیلې وه او د هغې په جمجمه کې یې د صلیب نښه ګنډلې وه. د دوی امید و چې په دې ډول به د دې ناروغي جوړه سي. In die Kopfhaut ein Kreuz geritzt wurde, um auf diese Art und Weise eine Geisteskrankheit zu heilen. او په اروپا کې بیا هڅه کېدل چې د ناروغۍ درملنه د کوډ او جادو په مرسته ترسره سي، خو مسلمانو ډاکټرانو په هغه وخت کې د ناروغانو ډېر پیچلي جراحي عملیات کول. د انسان د بدن د غړو یا اناتومي په اړه د دوی د معلوماتو په مټ یې کولای سوای د داخلي غړو او هډوکو عملیات ترسره کړي. دوی ډول ډول لابراتواري وسایل هم ایجاد کړي وو چې په مټ به یې د ناروغانو معاینات کول. دا د وینې کښلو لپاره د وینې د اندازه کولو ماشین دی. دا د 12مې پیړۍ د مسلمانانو د ساینسي کتاب پر بنیاد اوس جوړ شوی دی. دغه کاسې ته وینه ور اچول کېږي، خو زه به اوس اوبه ور واچوم. دا بیا هغه بند لوښي ته ورځي چې یوه تخته پکښې ده. همدا تخته ټوله جوړښت سره څرخوي. دا پر سر یې 2 بوتان د ناروغ د خوشحالولو دپاره دي، خو دوی دا هم ښیي چې وینه څومره سول. زه نه پوهېږم، د کفارو بادشاه ریچارډ ناروغ دی او موږ یې د درملنې دپاره را روان یو. آیا د سلطان دماغ خراب دی؟ راغلی بهادین هم پوهیږي چې څه روان دي، خو ماته څه نه وایي. آیا موږ د خپل یو لوی دښمن درملنه کوو؟ سلطان خو موږ ته د هغه دپاره یو ډالۍ هم راکړه چې په دې سره د ده مقصد څه دی. که څه هم دوی په کفري پنډغالي کې زموږ راتګ ته اماده دي، خو بیا هم زه اندېښمن یم چې څه ډول چلند به راسره وکړي. زه خو دښمنانو ته هیڅ کله دومره نږدې نه وم راغلی. دوی زموږ سره روغبړ کوي. زه یو څه تر فشار لاندې یم. بادشاه په خپل کمپ کې پر کټ پروت دی او ډیر کمزوري ښکاري. استاد یې تا به وکتل او سمدستي ورته جوته سول چې د ریچارډ ناروغي څه ده. ښکاري چې خراب خواړه یې خوړلي دي. د دوی ډاکټر راته وویل چې د څو اونۍ را په دې خوا یې یوازې وچه غوښه خوړلې، خو سبزي یا میوه یې نه ده خوړلې. استاد د دوی ډاکټر ته تسلي ورکړل او ورته ویل چې باچا ریچارډ که کافي اندازه میوه وخوري او ځای پاک وساتل سي نو ژر به جوړ سي.
Während es im islamischen Kulturraum په 10مه پیړۍ کې د مسلمانانو هر کور د اوبو سرچینه او منظم اورو درلود او پر دې سربیره به خلک هر ورځ حمامونو ته د ځان پاکۍ لپاره تلل. خو اروپایانو په همدې 10مه پیړۍ کې یوازې د مردارو کوڅو څخه د تېرېدلو په وخت کې د لرګي څپلۍ یا جګ بوټونه په پښو کول تر څو د مرداریو څخه په وچو پښو تېر شي. دا د دوی د حفظ الصحې د مراعات اندازه Das وه. sind die hygienischen Verhältnisse gewesen. نه یوازې دا چې تر کورونو او ښارونو پورې یې اوبه رسولې وې، بلکې هغه زراعتي ساحو ته یې هم اوبه رسولې وې چیرې چې ورته اړتیا وه. دا د اوبو یو پیچي پیپ دی چې په دې ډول کار کوي. روانې اوبه د اوبو د څرخ څرخوي. دا څرخ بیا د ګراریو په مټ دغه پیچ څرخوي او دا پیچ بیا کروندو ته اوبه خېژوي چې په دې سره د زراعت لپاره ډېرې د اوبه خوار اوبه انتقالېدلی شي. Ich bin ganz auf. زه ډېر خوشحاله یم. زه به د سلطان صلاح الدین سره ووینم. So nah sein. Nun weiß ich, زه اوس پوه شوم چې سلطان ولې موږ د ریچارډ د درملنې لپاره ولېږلو. Lager geschickt hat. ده غوښتل چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې خبره ختمه کړي. یعنی دی یوازې یو قوي مشر نه دی بلکې یو قوي ډیپلومات هم دی. د ریچارډ د ناروغۍ څخه د مسلمانانو او صلیبانو ترمنځ په صلح کې کار واخیست. د ده پلان کار وکړ. ریچارډ پوه سو چې دی بیرته بیت المقدس نسي نیولی او د صلاح الدین سره یې صلح وکړل. بیت المقدس د مسلمانانو په واک کې پاته سو او د اکون، جافا او ټایرې ښار د ریچارډ تر واک لاندې پاته سول. ویل کېږي چې د صلاح الدین دا صلح هغه وخت د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ لومړۍ صلح وه. د 1102 کال د سپتمبر په میاشت کې د کفارو پوځ تر 2 کاله محاصرې وروسته ولاړ. داسې ښکاري چې اوږدمهاله صلح راغله. خو زه خوشحاله نه یم. زما استاد ناروغه دی. د مرګ سره لاس او ګریوان دی. دی د وروستي ځل لپاره په ما باور کوي. د ده سره د ده ستره خزانه ده، یعنی هغه کتاب چې زموږ د عصر او ملایانو ساینسي څېړنې پکښې لیکلي دي. د ده تر مرګ لږ وړاندې دی ما خپل ځایناستي ټاکې. ښاغلیه، زه به بیا له تا څه کوم؟ د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ د صلح دغه دور اروپا ته د مسلمانانو د علم او تهذیب د لیږد سبب سو. په ځانګړي ډول بیا سیسلي ته د دوهم فریډریک ټاټوبی د هاوهن سټافن کورنۍ څخه د روم امپراتور همدلته د مسلمانانو په منځ کې رالوی سو او عربي تر جرمني ژبې ښه زده کړل. دی اوس په یو کشمکش کې راګیر و. د صلیبیانو د یو امپراتور په څیر کلیسا د ده څخه غوښتنه کول چې د بیت المقدس پر وړاندې او د هغه خلکو پر وړاندې چې ده ته تر خپلو خلکو ډېر نږدې وو صلیبي جنګ پیل او رهبري کړي. کلیسا به فریډریک نه یوازې په دې خاطر ملامتوي چې د مسلمانانو د کلتور سره نږدې اړیکه لري، بلکې په دې یې هم ملامتوي چې د صلیبیانو د امپراتور په حیث دی ولې ساینسي علوم زده کوي. کلیسا ساینسي علوم زده کول عیسویت ته سپکاوی بولي. خو د فریډریک بیا د مسلمانانو د علم الفلک یا د ستورو د علم سره ډیر شوق و. دوی به ثانیه په ثانیه د ستورو د حرکت د تعقیبولو لپاره دقیق ساعتونه کارول. دلته زموږ سره د دقیقو یو ترازو دی چې د دې څخه به یې په 12مه پیړۍ کې کار اخیست. په دې سره د یو ساعت څو برخې اندازه کېدلی شي، لکه دقیقې او تر هغه هم لږ وخت. دا په دې ډول کار کوي. دغه یو لوښی دی چې د اوبو ډکېږي او بیرته د یوې منظمې او دقیقې ناوې له لارې همدا اوبه دقیقاً د یوه ساعت په جریان کې وځي. دا چې د اوبو په وتلو د اوبو وزن کمیږي، نو د همدې وزن څخه په استفاده په رسته اړخ کې معلومیږي چې د ساعت څومره برخه تېره شوې ده. مثلا 1 دقیقه. زما د استاد بهادین تر مړینې وروسته ما ابن الایتیه د ده ځای ونیوی. څه وخت کېږي چې زه په غربي سیسلي ښار کې ځوانو مسلمانانو ته روزنه ورکوم او دوی ته د خپلو مسلمانو ملایانو ساینسي لاسته راوړنې بیانوم.
باید نور خپل درسونو ته متوجه سئ. اوس خو لیک لوست کولی سئ. زه د کفر په مځکه کې داسې احساس کوم لکه په خپل کور کې چې یم. د دوی مشران اوس د مسلمانانو سره عادت سوي او دوی هم ساينس ته مخه کړې ده. په 14مه پیړۍ کې په سیسلی کې د مسلمانانو ساينس پوهانو شتون یو عادي خبره وه. دا چې د مدیترانې سمندر جنوبي برخه اوس ټوله مسلمانه ده، نو د مدیترانې په ټاپوګانو کې هم مسلمانان اوسېږي. ښه دی چې ته دلته یې ملګری. امپراتور زه خپل ځای ته ور وغوښتم ترڅو یې زه د مسلمانانو ساينس پوهانو د علم او کلتور سره بلد کړم. دلته زموږ د علماو یاداشتونه ډېر په زړه پورې دي او غواړي په دې اړه نور زده کړه هم وکړي. کلیسا ستاسو پر وړاندې د جګړې آمادګي نیسي. د ماته په غونډه کې د ده او د کلیسا د مشرانو د جنجال او د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ د پیښېدونکي ستر جنګ په اړه وویل. د کلیسا مشرانو ته د فریدریک او د مسلمانانو دوستانه اړیکې په یو خنډ بدلېدلې. دوی نه یوازې د دې څخه ویره لرل چې دا ساینسي علم به په اروپا کې خپور سي او د اروپایانو نظر به د عیسوي ملایانو د بې ځایه تپل سوي باطله عقیدې څخه واړوي، بلکې ورسره به د مسلمانانو اغیز په اروپا کې خورا ډیر سي چې په دې سره به اروپایان د کلیسا د کنټرول او اثر څخه ووځي. د دې چارې مخه باید ونیول سي. دا د کلیسا د مشرانو یو غټ هدف و. موږ باید د دې یو حل لاره پیدا کړو. خو د امپراتور ځواک هم ډیر غټ دی. ترڅو چې فریدریک د مسلمانانو عالمانو ساتنه کوي، تر هغو کلیسا د مسلمانانو عالمانو پر وړاندې څه نشي کولی. موږ باید د دې یو حل لاره پیدا کړو، کنه زموږ واک ته خطر دی. که څه هم د کلیسا مشران په دې ویره کې دي چې عوام به د مسلمانانو څېړونکو تر اغیز لاندې راسي، خو بیا هم په خپله هڅه کوي چې دا علم د نږدې مطالعه کړي. په همدې نیت په ډیر مهارت د مسلمانانو علماو کتابونه غلا کوي او ژباړي یې. د مسلمانانو 25 کتابونه لاتینی یا انګریزي ژبې ته واړول، خو د اصلي لیکونکي نوم یې ورڅخه لرې کړ. دا ډول غلا په منځنیو پیړیو کې د دوی عادت و. وروسته بیا معلومه شول چې دا کتابونه مسلمانو عربو لیکلي ول او بیا ژباړل سوي ول. زما حالت بدلیږي. ډیر د نارامۍ احساس کوم. داسې ښکاري چې دلته مې نور یو څوک شتون نه غواړي. په 1250 کې د فریدریک تر مرګ وروسته چې په اروپا کې د ساينس او څېړنو یو ستر حامی و، کلیسا ته دا موقع په لاس ورغله چې د صلیبیانو او د مسلمانانو د علم ترمنځ خنډ سي. د هوهنستاوفن د کورنۍ د فریدریک تر مړینې وروسته د علم د تبادلې وخت پای ته ورسید او د وروسته پاتې وخت پیل سو. کلیسا په رسمي ډول د فریدریک د شخصي کتابتون څخه د هغه کتابونه او مقالې او ساینسي مسایل ټول کړل. د ساينس په تاریخ کې د یوې سترې غلا پیل همدلته وسو. د دې سره سره د کلیسا مشرانو مسلمان عالمان د محل څخه هم منع کړل. څه قصه ده؟ رون اندي امپراتور مړ شوی، کلیسا هم دې وخت په تمه وه. ما هغه هدف چې دا دوه کلتورونه سره را یو ځای کړم پوره نه سو. ما بیرته خپل کور ته لیږي.
د مسلمانانو د 800 کلونو ساينس او علم ورک شوی نه دی، بلکې د نوموتو مسلمانانو ساينس پوهانو کارنامې او خدمتونه غلا سول. کتابونه او مقالې یې په تورو تاخانو کې ورک سول. د لیکوالانو نومونه یې هیر کړل سول. پیړۍ وروسته دا معلومات را برسېره سول او اروپایي ساینس پوهانو لکه لیوناردو دا وینچي یا ګالیلیو ګالیلی د مسلمانانو د دغه څېړنو پر پایلو کار وکړ، خو د اصلي لیکونکو نومونه ورته معلوم نه وه. زما په باور د اسلامي تمدن په دور کې اروپایانو د قابله مسلمانانو درناوی نه دی کړی. ان تر اوسه هم نه غواړي چې د مسلمانانو کړي او سترې کارنامې دي د هغوی په نامه راڅرګندې سي. ان اوس هم زیاتره مسلمانان د غرب په پرتله د کمترۍ د احساس څخه ځورېږي. دا ځکه چې دوی د خپلو مسلمانو عالمانو د سترو لاسته راوړنو په اړه معلومات نه لري، او ځکه چې دوی نه پوهیږي چې د روغتیا، درملو، انجنیرۍ، د ساعت په مټ د وخت تنظیم او د کیمرې په څیر د نظري ټکنالوژي پرمختګ به د مسلمانانو عالمانو د اختراعاتو څخه پرته شونی نه و. او که غرب په دې پوهول سوی وای چې د دوی د پرمختګ او لاسته راوړنو اصلي پایې د اسلامي نړۍ په خاوره کې ښخې دي، نو دې دوو ملتونو به یو بل ته خورا ستر درناوی درلود.